د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. سویلي کوریا. نږدې 10,000 کاله وړاندې انسانان د کوریا ټاپووزمې کې اوسېدلي وو. هغه وخت چې شمالي او سویلي کوریاګانې سره ویشل شوې نه وې، 4,000 کاله وړاندې هلته د لومړنیو حکومتونو بڼې تېرې شوې دي. د کوریا ټاپووزمه په 1948 زېږدیز کال کې د جاپان له استعمار وروسته سره وویشل شوه، چې په پایله کې شمالي او سویلي کوریاګانې رامنځته شوې. که څه هم په عام ډول د کوریا ټاپووزمې سویلي برخه ځان ته هیواد او سویلي کوریا ورته وایي، او همدا ډول د دغه ټاپووزمې شمالي برخې ته د شمالي کوریا هیواد وایي، خو دواړه هیوادونه په رسمي ډول د شمالي او سویلي کلمې نه کاروي او د کوریا د ټولې ټاپووزمې د حکومت ادعاوې لري. د سویلي کوریا رسمي نوم د کوریا جمهوریت دی، نه د سویلي کوریا یا جمهوریت. حکومت او سیاست یې 1948 زېږدیز کال کې سویلي او شمالي کوریاګانې سره جلا او سویلي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپېژندل شوه. سینګمن ری د سویلي کوریا بنسټګر او لومړنی ولسمشر و. سویلي کوریا جمهوري دولت دی چې د ولسمشر ترڅنګ لومړی وزیر هم لري. سویلي کوریا کې د حکومت او دولت مشري ولسمشر کوي. لومړی وزیر له ولسمشر راوروسته چارې سمبالوي. د سویلي کوریا پارلمان د یوې جرګې لرونکی او 300 غړي لري. سویلي کوریا ګڼیز ګوندي سیستم لري. ولسمشر او پارلمان د 5 کالونو لپاره د خلکو په پټو او مستقیمو رایو ټاکل کیږي. پراخوالی او وګړي یې سویلي کوریا له شمالي کوریا سره پوله لري. نورې ټولې خواوې اوبو نیولې دي. دغه هیواد نږدې 100 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې د نړۍ 100 تر ټولو ستر هیواد حساب شوی. د سویلي کوریا پراخوالی له شمالي کوریا کم دی. سویلي کوریا 50 میلیونه وګړي لري چې په نړیواله درجه بندۍ کې 28م ګڼ وګړیز هیواد حساب شوی او د خپل ګاونډ په پرتله یې وګړي 2 برابره دي. د سویلي کوریا اکثریت یا 50% وګړي په هیڅ دین باور نه لري. 15% پکې عیسویان، ورپسې بودایان او مسلمانان پکې نشته. د کوریا پوځي او اقتصادي ځواک د نړۍ په کچه سویلي کوریا 10م تر ټولو غښتلی اقتصادي هیواد دی. سویلي کوریا نړۍ کې د ژر اقتصادي ودې هیواد ریکارډ خپل کړی. یو غریب او کرنیز هیواد او د یو نسل په موده کې د نړۍ په ستر صنعتي هیواد بدلیدل د سویلي کوریا جوړ شوی ریکارډ دی. سویلي کوریا له جاپان، چین، امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او آلمان سره د راکړې ورکړې اړیکې لري. د سویلي کوریا پوځ 600,000 دی، په داسې حال کې چې د شمالي کوریا پوځ 1,200,000 ته رسیږي. د سویلي کوریا پوځ د نړۍ 9م غښتلی پوځ حساب شوی دی. د شمالي کوریا پوځ د سویلي کوریا 2 برابره زیات دی، خو سویلي کوریا پر خپل پوځ د کال 45 میلیارده او بیا شمالي کوریا یوازې 1,600 میلیونه امریکایي ډالر مصرفوي. د سویلي کوریا په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، که هلته لاړ شئ 1 کال عمر مو زیاتیږي. د سویلي کوریا قانون داسې دی چې کله د یو چا عمر حسابوي نو د مور په نس کې د ماشوم 9 میاشتې هم 1 کال عمر حسابیږي. یعنی که چیرې یو کس 1 کال وړاندې زیږېدلی وي نو عمر یې 2 کلن حسابوي او دلایل یې دا دی چې 9 میاشتې د مور په نس کې تېرې کړي دي. دوهم، سویلي کوریا کې دا کلتور ده چې د مړو نومونه په سور رنګ لیکل کیږي او که چیرې د کوم ژوندي کس نوم په سور رنګ ولیکل شي دا معنا ورکوي چې ژر به ومري. دریم، که چیرې د سویلي کوریا رستورانتونو ته ورشئ نو د سپي غوښه پکې یو عام او مهم خوراک دی چې په منیوګانو کې به حتما وي. څلورم، د سامسونګ مشهور د ټکنالوژۍ شرکت سویلي کوریا کې دی. پنځم او وروستی، د سویلي کوریا نږدې 80% خاوره ځنګلونو پوښلې ده.